الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم सूरत बकरा द्वैम सिपारा 153 नंबर आयत। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो इमदाद उगवाड़े द अल्लाह पाक ना बिस्सब्रि वस्सलाह प सबर सरा और प मांज़ सरा। दे आयात के अल्लाह पाक हुक्म करे इस्तईनु इमदाद हासिल के उगवाड़े इमदाद। खुदाए पके निधि विले चे पकम कम चीज के द अल्लाह पाक न इमदाद गवाड़े, कम कार के कम तकलीफ के न पदे न जिक्र कवलो के इशारा उमूम तला प सबर और प मांज़ सर इमदाद हासिल का हर किस्म तकलीफ और मुसीबत के द सबर और द मांज़ प जरिया बांधे द अल्लाह ने इमदाद गवाड़ा। सबर द अल्लाह पाक द तरफना यो वसला जे इंसान तवर क्लेशे दा द मुश्किलात प वक्त के दा वसला पकार राजी। द सबर खासियत दारे कि गम कमई हौसला मुतमइन कई। हैवानात के सिर्फ शहवत और ख्वाहिश हुई, पर इंसान के अकल सरा सरा शहवत और गज़ब अमश्ता। इंसान के अकल अमश्ता, शहवत अमश्ता, गज़ब अमश्ता। हैवानात के सिर्फ ख्वाहिश और शहवत थी, अकल पकी निश्ता। फरिश्तों के सिर्फ अकल दी, शहवत पकी निश्ता। जनावरों की शहवत द खुराक स्काक वगैरह ख्वाहिश पकिश्ता, हो जनावरों की अकल निश्ता। और फरिश्ते द्वी की अकल श्ता, शहवत पकी निश्ता, ख्वाड़ल स्कल वगैरह ख्वाहिशाती निश्ता दे। और इंसान के अकल अमश्ता, शहवत अमश्ता, गज़ब अमश्ता। द देवजिन इंसान ते द शहवत और द गज़ब द गुजारना द बचकोलो द पारा द सबर वसला वरकड़ा। कि द अकल और शहवत पखपलो के कशमकश राशि नो द अकल प इशारा बांधे चले दिल पकार दी और द नफसानी ख्वाहिशात ना लरे के दिल पकार दी। द नफसानी ख्वाहिशात में चलेगा, द दीनम सबर दे।
نو په خو اخلاقو کی صبر ته لوړ مقام حاصل دی. قرآنی آیاتونو نه معلومیږي چې د هر نیک عمل اجر مقرر دی، خو د صبر اجر بے حساب دی. دې لپاره چې منځ د صبر یو عملی مثال دی، په دې کې انسان د الله پاک بندګیم کوي او د ټولو نافرمانو نه نفس هم بند کړی وي او د حاجتونو پوره کولو او ټولو آفتونو مصیبتونو نه نجات ورکولو کې د مانځه یو خاص تاثیر هم دی. اگر چې په ظاهر کې څه خاص وجه نه معلومیږي، منځ دا دومره اثر کوي، په ظاهر کې څه وجه نه معلومیږي چې دا ولې. مقناطیس اوس په نه راکاږي، وجه نه معلومیږي چې ولې راکاږي، بس یو اثر پکې الله چولې دی، مقناطیس اوس په نه راکاږي. نو دغه شان دی مانځه کې خدای پاک یو اثر اچولې دی. دا د بندګۍ او د صبر یو عملی نمونه ده. نو چې منځ کې او صبر کې نو خدای به د سره امداد کوي، د الله ملګرتیا به د سره. صبر درې شعبې دي. یو صبر علی الطاعت دی، د صبر خپل معنا حبس النفس، من کول د نفس. نو دا من کول د نفس دریو موقعو کې راځي، دی وجه نه د صبر درې شعبې دي. یو دا خپل نفس د حرام او ناجائز کارونو نه منع کول، صبر عن المعصیت، د ناجائز کارونو نه نفس منع کول. دویم صبر علی الطاعت، عبادات او طاعاتو باندې دا نفس مجبور کول، دا عبادت پابندی کولو باندې نفس مجبور کول. او دریم صبر علی المصیبت، یعنی بنده ته چې کم مصیبت او تکلیف د الله د طرف نه ورسیږي نو دې وګڼي چې دا د الله د طرف نه دی، او په دې د ثواب امید وکړي، او د خولې نه دی د پریشانۍ او د تکلیف خبره نه وباسي. نو دا درې واړه شعبې د صبر فرایضو کې داخل دي. په هر مسلمان دا پابندی ده چې صبر دې کوي او دا درې واړه شعبې د صبر په دې عمل وکړي. خو عوام د مصیبت په وخت کې صبر ته صبر وایي، او دغه مخکې دوه شعبې چې دا اصل بنیاد دی په صبر کې نه ګڼي. د قرآن او د حدیث په ژبه کې دا صابرین د هغې خلکو لقب دی چې په دې درې واړه شعبو د صبر کې ثابت قدم پاتې شي. میدان حشر کې د قیامت پر ورځ باندې اعلان به وشي صابرین کم ځای کې دي. هغه خلک چې الله یې قرضدار دی کم ځای کې دي. وی دا خلک بوي چې الله هم د چا قرضداري کېږي. حقیقت کې خو مالک د هر یو څیز الله دی، نو الله څه محتاج دی چې الله قرضدار شو. یہ فرشتے وضاحت کی بالکل ٹک خبر دا اللہ دا ہر چیز مالک دے، قرضداری کی گی نا.
خو په دنیا کې چې چا صبر کړی دی نو د صبر عوض بدلې ثوابونه الله په ځان ازروی رحم و کرم په خپله لازم کړي دي، داسې لازم کړي دي لکه په قرضداري قرض خلاصول لازمي. نو بیا صابرین دا به را جمع کړي شي، د نورو خلکو نه به جدا کړي شي، عمل نامې به وکتي شي واقعي صبر یې کړی دی. وی الله به حکم وکړي د عرش د لاندې یوه ونه د شجرې توبه ورته وایي. نو دا صابرین د شجرې توبه په سوري باندې ودروي او بیا ورسره الله پاک په دوستانه ماحول کې د مینې محبت په انداز کې په خپله خبره کوي ای زما بندیانو په دنیا کې په تاسو باندې غمونه او تکلیفونه راغلي وو او دی له نه چې کني تاسو د خلکو په نظر کې سپک شئ او رسوا شئ، بلکې یو اوچت مقام مې درله مقرر کړو خو په عمل کمزورې وې دغې مقام ته رسېدې نه شوې، نو ما در باندې سختی او تکلیف راوستی دی او تا په هغې صبر کړی دی، د صبر په عوض کې هغه اوچت مقام در کومه. نو بیا فرشتو ته حکم وشي وی دا کسان بغیر حساب جنت ته بوځئ. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرینو ته اجر او ثواب ورکولی شي خو بغیر حساب، پورا پورا اجر او ثواب. نو ځکه الله فرمایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. نو دې صبر کې اثر شتا، په دې مانځه کې اثر شتا. پیغمبر علیہ السلام ته چې به کله څه ضرورت پیښ شو نو مانځه طرف ته به یې رجوع کړه، منظم دی او صبر هم پکې دی. ان الله مع الصابرین. نو دا صبر حل د مشکلاتو دی، دفع د مصیبتونو ده. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اے ایمان والو امداد اغواړئ د الله پاک نه بالصبر والصلاة، په صبر سره او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین، بېشک الله پاک د صابرینو سره دی، صبر والو سره دی. د الله ملګرتیا د صبر والا سره ده، چې څوک صبر کوي الله به ملګرتیا کوي. پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرامو باندې امتحاناتو د کافرانو د طرف نه قسم قسم خبره به وي، الله ورته صبر کوه، صبر بکې خو بیا دې په قلار نه پرېږدي او جنگ در سره کوي نو جهاد ور سره وکا، نو که د الله په لاره کې مرګ در لراغې نو مړ نه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. چې د الله په لار کې څوک مړ دي نو دوی ته مړه مه وایه، بل احیاء، بلکې دوی جمدي دي. ولكن لا تشعرون، و تاسو پې پوهېږئ نه. نو د الله د رضا دپاره چې تکلیف او مصیبت باندې صبر اختیارې، د الله په حکمونو باندې کلک او مضبوط ولاړې، نو تا ته به درجه اوچته ملاویږي، فضیلتونه به درته حاصل شي. او د الله پاک حکمونه منل، دا نافذ کول، جاری ساتل، دې کې به مخالفین مخې له راشي نو جنگ به در سره وکړي، نو په دې لار کې خپل جن قربان کا نو شهید بشي. نو چې کم بنده شهید شي الله وی دې شهید ته مړې مه وایه،
دې د عامو مړو په شانتې مړ مه ګڼه، دله یو خاص قسم ژوند الله ورکړی دی. خو دغه ژوند ته په حواسو باندې معلومولی نه شي. حواس خمسه په سترګو یې لیدی نه شي، په لاسو یې محسوسولی نه شي، په غوږ یې اورېدی نه شي. نو داسې کس چې د خدای په لار کې مړ کړي شي، هغه ته په دې دنیا کې هم یو خاص نوم ورکړي شي، شهید. او د هغه متعلق اگر چې په عامه وینا کې دا ویل چې مړ دی، دا وینا صحیح او جایز ده، لیکن د ده مرګ د نورو مړو په شان ګڼلو نه منع راغلی چې دی د عامو مړو په شان مړې مه ګڼه. وجه دا ده چې د مرګ نه پس د برزخ ژوند دا خو عامو خلکو ته حاصل دی. مرګ نه پس د برزخ ژوند دا خو کافر ته هم شته، فاسق ته هم شته، مؤمن ته هم شته. که چېرې د برزخ ژوند نی نو کافر ته په قبر کې عذاب به څنګه ورکړي شي؟ ژوند شته نو کافر په عذاب پوهېږي. یو نیک بزرګ دی قبر کې ژوند شته نو په ثواب پوهېږي. که قبر کې ژوند نه وي، د برزخ ژوند نی، نو مؤمن به په ثواب څه پوه شي او کافر به په عذاب څه پوه شي. نو کافر او مؤمن دواړو ته په قبر کې ژوند شته. یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان مړ شي نو د هغه عمل ختم شي، منقطع شي، مگر د مجاهد فی سبیل الله عمل تر قیامت پورې زیاتیږي. نو دې نه معلومه شوه چې د مرګ نه پس د عامو انسانانو ترقی بندیږي خو د شهید ترقی نه بندیږي. او کوم عمل کې چې د روح قربانی کړی دی د هغې اجر برابر جاری وي، لکه چې اوس هم عمل جاری وي، قربانی ورکوي. دا شهید د دوی دا روح علیین مقام ته لاړ شي، د شنو مرغو په ججوره کې ناست وي او جنت ته ځي راځي او سریږي، خوراک کوي. چې کم ځای خوښي بس هلته کې ګرځي. ارواحهم فی حواسل طیور خضر، د دوی روحونه د شنو مرغو په ججرو کې وي. او تسرح فی الجنت، په جنت کې سریږي ګرځي. چې کم ځای خوښي بس په جنت کې ګرځي را ګرځي. او بیا واپس د عرش د لاندې فانوسونه ځوړند دي، په هغې فانوسونو کې آرام کوي. د دې شهیدانو نه الله پاک تپوس کوي، غواړئ څه وغواړئ؟ وغواړئ رانه، ما نه چې څه غواړئ وغواړئ. یا الله وایي موږ نور څه وغواړو؟ تا موږ ته هر څه راکړي دي، داسې نعمتونه دې راکړي چې نور مخلوق ته به نی ورکړی شوي. بیا بیا ترنه تپوس کېږي څه غواړئ؟ چې دوی پوه شي چې بغیر د غوښتلو نه پرېږدي، نو دوی ورته یا الله موږ واپس دنیا ته ولېږه چې ستا په لار کې یو ځلې بیا شهیدان شو، بیا شهیدان شو، بیا شهیدان شو. دوی په دې پوه شو چې دا دومره اجر او ثواب او دا بار بار تپوس کوي چې نور څه غواړئ او نور څه غواړئ، دا خو د شهادت ثواب دی. وی الله بیا هم اولېږه دنیا ته چې شهیدان شو، بیا بیا بیا. الله ورته ستاسو دنیا ته واپس تګ نشته او دلته چې څومره نعمتونه غواړئ به درکړم. وی الله خپل خپلوان خبرو چې موږ له دومره انعامات راکړی شو. وی دې نه بې فکره شه، ستا خپل خپلوان نه چې ټوله دنیا به خبر کړم چې شهیدانو ته دومره اجر او ثواب ورکوم. قرآن کې بیانونه رالل، احادیثو کې بیان راغی، پیغمبر علیہ السلام ته ټول خلق خبر کړل چې شهید ته څومره اوچته درجه ده. د شهیدانو دا روحونه د شنو مارغانو په ججرو کې دننه وي
او جنت کې چکر لګئی نو دې کې څوک دا د شک شبه نه کوي یو عقیده ده اواګون عقیده ورته وایي اواګون د تناسخ عقیده چې دا روح په دې شنو مرغو ججرو کې ورغی نو دې نه خو ګنې د تناسخ د عقیده او د نظریې اثبات کیږي د تناسخ حقیقت دا چې روح د یو بدن نه جدا شي دویم بدن سره داسې تعلق جوړ کی چې په دې دویم بدن کې بل روح نه وي او همدغه نوي روح دې جسد سره نشونمای کیږي ترقی کیږي او دغه روح په دې بدن کې تصرف کوي اوس دا عقیده د هندوستان د بعضې فلسفیانو او د هندوانو عقیده ده هغوی ورته د جنم عقیده وایي دا هندوان سیکان وغیره بعضې دوی وایي پلار مې مړ شو نو په بل څیز کې جنم واغشته بل مخلوق کې راغی یو راجه و هغه ته چا ویل چې پلار چې د مړ شو نو هغه کبانو کې جنم اغشتی وي هغه پابندي ولګول چې کبان مه نیسئ هسې نه پلار راله پکې راونیسئ نو د دغې عقیدې رد دی دا عقیده دې څوک نه وایي چې ګنې دې ځای نه دا معلومیږي چې د شنو مرغو په ججرو کې ورغې نو مؤمن دې ځای نه لاړ او شنه مرغۍ ته جوړه شوه نوی جنم پکې راغی دغه تناسخ نشته دغه عقیده غلطه ده دې نه معلومیږي نو دغه عقیده د هندوستان د بعضې فلسفیانو ده د یونان د بعضې بې خوندو خلکو ده دغه عقیده باطله ده عقلا شرعا باطله ده اوس د شهید روح چې د شنو مرغو په ججرو کې راغی نو د دې شهید د دې روح د دغه شنو مرغو جسم سره دغه تعلق نه دی کوم چې د روح د بدن سره دی بلکې دغه شنو مرغو کې ځان له مستقل خپل روح دی هغه پکې تصرف کوي ګرځي را ګرځي او د شهید دا روح دا پکې لکه د سورلۍ ناست دی دا شنه مرغۍ داسې ده بلا تشبیه لکه دا هلیکاپټر دی او دا روح د مؤمن په هلیکاپټر کې ناست یو چکر لګي بلا تشبیه نو د مؤمن روح د دنیا نه تللی وي د دنیا د غمونو نه خلاص شي وی روح د مؤمن تل د علیین په منارو وي ناست تل د دنیا وي د جنت دارالامان ته نو شهیدانو له الله پاک یو ډېر لوړ مقام ورکړی خدای وي مړ ورته مه وایه دا مړه نه دي اوس عام انسانان او شهیدان پیغمبران د برزخ په زندګۍ کې د دوی ډېر لوی فرق دی د برزخ زندگی دې دپاره ده چې د مړې په عذاب یا په ثواب باندې پوه شي نو د برزخ زندگی کافر تا مومن تا منافق تا فاسق تا فاجر تا صالح تا ہر قسم انسانانو تا د برزخ زندگی حاصل ده خود دې حیات برزخی مختلف درجات دي عام خلقو د پاره دي او څه مخصوص درجې د پیغمبرانو او د نیکانو خلقو دي بیا په دې کې خپلو کې کمې زیاتې شته کم انسان چې د الله په لار کې قتل شي نو دی شهید شو نو دته د دنیا په اعتبار مړ ویل صحیح او جایز دي خو د مرګ د نور مړو د مرګ په شانته نه دی وجه دا ده چې د مرګ نه رستو برزخ کې دته یو قسم روح حاصل شي دې په بیا په هغې ادراک کوي پوهېږي پې نو د مرګ نه رستو بیا د هغې روح د دنیا نه
او د شهید او د نورو مړو ترمنځ فرق وي. لکه د انسان پونده ده، په دې پونده کې ژوند شته، او د انسان دا ګوتې دي، د ګوتو سرونه دې کې هم ژوند شته، او د انسان د مخ ننګې دی په دې کې هم ژوند شته. نو که دا پونده ته په یو تیره کاڼي باندې ولګې، نو د بعضې خلکو خپې ډېرې مضبوطي اټو پې پیم نشي چې په سمې خپه ولګوله، خو که په دغې تیره کاڼي ستا دا مخ ور پرېوته نو سورې به شي، وینه به ترې روانه شي. نو د مخ ننګې دا نازک دی، دکې حیات ډېر زیات دی، او دا پونده چې دا نو دې کې هم حیات شته، خو د مخ د درجې خو نه دی که نه. نو عام انسانانو کې برزخ کې ژوند شته، هغه به داسې لکه د پوندې ژوند، او د نیکانو کې به داسې لکه د مخ په ننګي کې چې کم ژوند دی. د پیغمبرانو ژوند د هغې خو اړو مثال نشي ویلی چې څنګه ژوند دی پکې، د دنیا نه تیز ژوند دی پکې. نو شهیدان الله پاک خاص کړل چې د شهیدانو ته مړي مه وایې، د عامو مړو په شانتي نه دي. خو ظاهري احکامو کې شهید د عامو مړو په شانتي دی، ځکه مال تقسیم شي چې د عامو مړو مال تقسیمیږي، میراث د شهید مال هم تقسیم شي. او د عام سړي چې ښځه کونډه پاتې شي، نو که هغه بل چا سره نکاح کوي نو کولی شي، نو د شهید ښځه که بل چا سره نکاح کوي نو کولی شي. اوس دا د برزخ زندگی پیغمبرانو کې د دې نه نورم اوچتې درجې والا ده. نو د پیغمبر مال نه تقسیمیږي، چې پیغمبر وفات شي نو میراث یې نه تقسیمیږي، لکه چې د جمدي میراث نه تقسیمیږي. او د پیغمبر بیبیانې چې پاتې شي، نو د وفات نه وروسته بل څوک یې په نکاح نشي اخیستی، ځکه خاوند په قبر کې جمدی دی، پیغمبر جمدی دی قبر کې. نو د پیغمبر درجه د شهید نه اوچته ده، ځکه شهید خو امتی دی او پیغمبر دی. اوس که چېرته یو شهید دی ولیده قبر کلو شوی دی، او د هغه د بدن څه حصه خاورو خوړلې ده، داسې تصور وکړه لکه چې نیت کې معمولی فرق و، دا د هغې په وجه خوړلی شي، نور خدای بخلی دی، جمدی دی، خو نیت کې به معمولی فرق و. او چې د صحابه کرامو غوندې شهید وي یا نور نیکان صالحان وي، نو هغه په قبر کې روغ پروتي. په 1932 کې په عراق کې حضرت حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ او جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، دا دو صحابه کرام دي. دوی په خوب کې د عراق بادشاہ لرالل، وته منګ د دې ځای نه لرې کا، ځکه دریای دجله اوبه منګ ته نقصان را رسوي. په عراق کې دریای دجله دا اوبه به منګ ته نقصان را رسوي، زمونږ قبرونه اوس پړو دې ځای نه لرې کا. وی دا خوب بار بار ولیدو. نو دا بار بار لیدو نه پس د خپل ملک د عالمانو سره سلام مشوره وکړله، او بیا فیصله په دې وشوله دا قبرونه سپړو او دا صحابه کرام دې ځای نه بل ځای ته نقل کوو. وی د حج ورځې وې، د عراق خلک چې خبر شو وی چې لږ صبر وکړه، موږ د حج نه واپس درځو، نو بیا قبرونه اوس پړی چې دې خدمت کې موږ شامل شو. وی چې کله حاجیان د حج نه واپس رالل، نو د دې دواړو صحابه کرامو قبرونه اوس پړدی شو. وی په دې قبرونو کې داسې روغ پراتو، داسې تازه پراتو لکه 2-3 غنټې مخکې چې چا قبر کې ایښي وي، 2-3 غنټې مخکې. نو دا
سکم سورلس سوه کاله په قبر کې په تیر شوي دي او په قبر کې روغ پراته دي، دا شهیدانو. امانت بدل حد په منځ کې پروتي که چازان که امانت په دې دنیا. نو اوس دا واقعا د دیوبند د عالمانو کتابونو کې راغلی ده. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل حج کې لیکلی ده. نور معتبر کتابونو لاغشت ده. وفاء الوفا جلد اول په حواله باندې راغلی ده. د دیوبند علماء په خپل رسالو کې لیکلی ده. د لکھنؤ عالمانو لیکلی ده. ماهنامه صدق لکھنؤ په 11 دسمبر سن 1944 کې لیکلی وه او ماهنامه دارالعلوم دیوبند ستمبر 1957 کې لیکلی وه. او داسې نورم معتبر لویو لویو عالمانو د دې تصدیق کړی دی. په تواتر باندې دا خبره را روانه ده چې دا صحابه کرام پر قبرونو کې جمع دي. دا شهیدانو او د دوی دا جد خدای پاک عامو خلکو ته خولی. 8 لکه خلکو د دوی دیدار کړی دی او دا سترګې غړېدلې وي. وی خلک دې لراته چې په دې سترګو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی. او یو انګریز ډاکټر و د سترګو هغه یې سترګې وکتې وی په دې سترګو کې هغه جون دی کوم چې د ځنکدن په وخت کې د انسان په سترګو کې وي. سترګې یې جمدې دي. وی ډېر غیر مسلم په دې لیدلو باندې مسلمانان شوي دي. نو شهید د عامو مړو په شانتې نه دی. خدای وی عام مړی ورته وایه ما، بلکې دا جمدي دي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. موایه تاسو لمن دا هغه چا باره کې یقتلو فی سبیل الله چې قتل کړي شي په لار د الله کې. موایه تاسو اموات مړه، دا مړه دي، مړه ورته موایه. بل احیاء، بلکې دوی جمدي دي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو پوهیږئ نه د دوی په دې ژوند باندې. تاسو پوهیږئ نه، نور دوی جمدي دي. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. الله وی امتحان به در باندې کومه. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خامخا به من امتحان کو پتا سو باندې بشیء من الخوف پس شی د یرنا یره به در باندې راځي لږه غوندې یره وي. والجوع او د لوږې نه د لوږې امتحان به وي. ونقص من الاموال او د نقصان د مالونو. والانفس او د ځانونو. والثمرات او د میوجاتو. مال جان وغیرہ دے کے وہ پتا سو باندھے امتحان کیگی. د دشمن د طرف نه بیروي لغتن د بی د مالونو کمی بی مړه کېدل به پکې وي. فصلونه میوې ختمېدل به پکې وي. تباه کېدل به پکې وي. نو دا قسمه تکلیفونه مصیبتونه او په تاسو راځي. نو دې کې ستاسو د صبر او استقامت امتحان اغشتی شي. نو چې چا صبر او استقامت اختیار کړ او د مصیبت رسیدلو په وخت کې وی چې انا لله و انا الیه راجعون، موږ د الله یو، الله ته به واپسیم زمون کېږي. نو دې خلکو باندې د الله پاک د طرف نه ځان له خاص رحمتونه به وي او عام رحمتونه به وي.
الذین اذا اصابتهم مصیبت، اغا خلق اذا اصابتهم مصیبت چکل دوی تا ارسیگی سے مصیبت، قالوا انا للہ، ندوی بے شک منگ دا اللہ یو، و انا الیہ راجعون، او منگ دی اللہ تا واپس کی دن کیو. دے انا للہ و انا الیہ راجعون پدے کے دا انسان دا پارا تسلی دا، غم جن کے گے بنا دا یو انسان دا خیالی کہ دا سیزون زما دی، دا نعمت زما دی. پا دنیا کے ہر سڑے ځان تا نسبت کئی، خپلا خبراتو رکم وی دا مال زما دی، دا بچے زما دی، دا کور زما دی، دا رور زما دی، نو بس ځان تا نسبت کئی زما. نو دا زما زما نسبت دا دا پا دے دماغو کے دا خبر ثابتی کہ گنی حقیقت کے دا عرص زما دی. او دے پا دے حقیقت نہ دے پوئی چی دا زما ندی، دا خدا اللہ دی. پخوانو عالمانو دا کتابونه چی گورنو لپاسے پیلی کلی در حقیقت ہر شے مالک خدا است، پا حقیقت کے دا ہر یوشی مالک اللہ دے. اور این امانت چند روز نزد ما است، دا امانت دا سو روز دا پارا ما سر دے. مالک ہر شے خدا است اور این امانت چند روز نزد ما است. دا بزرگان پویدل دا کتابونه زمان ندی، دا دا اللہ دی اور سو روز دا پارا ما سر دی. واقعی اگر بزرگان لالا کتابونه پاتی شو، نو دا موجودہ خلقو پلاس کی دی، نو کدے وی چی دا زمان دی، نو تخیالو که چی دا خود اول نیکونو بیاری دا پلارو نو استاد لاست راغلی دی، نستانا پس بیا استاز وی تا روان دی یا بل بندتا او اگر نوام پاتی شی، نو که کتاب موجودو نو بندیان برازی نو لاسو که بیاری راری. نو دا زما لفظ چرے نو دا حقیقت نہ دا مجاز دے. او پدی زما لفظ باندے ازلت درد رسیگی. نو دا دے علاج اوشفا دا آیات پا اولا کے چے انا للہ منگ طول دا اللہ یو، او منگ سر چے صدی کا مال دی او کا دا رشتہ دار دی، دام طول دا اللہ دی. نو علاج اوشو دا دے زما لفظ چے دا طول عمر بما دعوی کولا چے زما زما زما، نو دا حقیقت نہ دے، دا مجاز دے او حقیقت کی مالک اللہ دے. نو اللہ پخپل چیز کے تصرفوں کو ادویم یو بندہ کہ بہر دنیا تا نوکرے لا مزدورے لزی، نو پا ایرپورٹ بابا و سرائی رستطولو دا پارا نور خپل خپلوان یاران دوستانم وی، و چه کلا پا ایرپورٹ کی دا بچی دا نظر پناشی نو دا بابا سترگو کی دا سی اخ کراشی، نو دا نور ظلمی زوانان ورمخ کی شو بابا والی جا رہی آسی جڑا غنی غندی شی ہوئی چے افلانے لارا بس داغا پا جدائے میں ازلا خاپا شو. نو دا ظلمی وطی بابا سترگے پٹے کسبارے که خیر دو کال تیر شی بیا براشی، کال پس براشی دو کال پس براشی. نو دا کال دو چے وطوی نو ناگانا بابا مسکیشی و خان دی. نو دا اولے جڑل والے دا رستو خان دی والے اول دا بچی پا جدائے باندے غمجن شنوے جڑل، خدا بیا ملاقات امیدی چی ووری دا نوے خندل. نو دا بندہ چی غمجن کی گی پا دی غمجن شی چی گنی دا یو بندہ را نو وفات شنو گنی زماو دا دا ملاقات بیا اڈو کی گی نا، نو اللہ وطین دا سی خون دا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ دا مومن وی منگ با اللہ تا طول زو واپس کی گو با تو بیا ملاقات کی گی. اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
دا کم بنده چې زمنګ نه مخکې وفات شو دی ورسېده مؤمن دی امید دی خدای بیا بخي او منګ مؤمنان یو امید لرو چې خدای غفور رحیم دی منګ بم بخي دا الله حکمونو باندې عمل کړی ایمان را سره دی عمل صالح برا سره وي دا الله فضل برا سره وي نو په جنت کې به یو ځای کېږو نو دا زاړه محبتونه او تعلقات دا به په جنت کې هم وي په جنت کې کلی ولس به وي یو بل سره تګ را تګ به وي نو مؤمن وي هلته کې به بیا ملاقات کېږي نو په دې باندې دویمه تسلي وشوله چې غمجن کېږه ما الذين اذا اصابتهم مصيبة اغا خلق وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة زیر ورک اغا خلق اغا صبر کونکو تا اذا اصابتهم مصيبة چکل دیتا مصیبت ارسیگی قالوا انا لله ندوی وی انا لله بیشک منگ دا اللہ یو و انا الیہ راجعون او بیشک منگ بدے اللہ پاک تو واپس کیگو اولئک علیہم صلوات من ربهم دا اغا خلق دی دا صبر والا کہ پدی باندے بادا اللہ پاک رحمتنا خاص وی او عام بهم وی خاص رحمتنا بم وی او عام رحمتنا بم وی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ او امدا کسان ہدایت والا دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين